د راتلونکي پنجشنبې ورځې پورې د پاکستان حکومت ته وخت ورکړو چې د چمن او ګوزک پر پله چې تېره پنجشنبه کومه ناوړه پېښه شوې وه د هغه عاملینو ته دې سختترینه سزا ورکړي او د افغان ولس او افغان دولت څخه دې په رسمي توګه بخښنه وکړي. موږ د خپل رئیس جمهور څخه ګیله ده چې دی د بندیان پر برابر باندې لوی جلګه راټولوي او صاحب ماله د دې څه مشورې غواړي او چې دلته پر موږ باندې د ده وریندارګانې یا د ده لونې یا د ده ماشومان او یا سپین ږیري یا ځوانان دا ټول عمري په شهادت رسېږي د دوی وینې د خارو سره خاري کېږي. پر دې باندې لوی جلګه زموږ رئیس جمهور نه راغواړي او سره د دې که رئیس جمهور او دغه ټوله حکومت زموږ دولت دا کار کوي ودې کوي که نه دغه خلک موږ هر یو په کور کې سلاوي لرو داسې نه دی چې موږ خالي سلاوي موږ سلاوي لرو دا ټوله قبایل دي دا په فضل د خدای سره چې دغه نن لمر ولوېدی سبا لمر به پر ما باندې د پر پټلۍ باندې راخېږي بل کار هم ولا بلا کوو. موږ د رئیس جمهور څخه دا غواړو چې ته لویه جلګه راغواړې ته پر کونړ ګولۍ ووري پر بولدک باندې ګولۍ وولي په ماشومانو کې تا د بندیانو مسله راخښه ده خو راوغواړه لویه جلګه پر دې راوغواړه. موږ د دوی چې کوم واده د موږ سره کړې ده موږ وعدې ته ولاړ یو که چیرې واده پوره نه کړي بیا ګیله د مابینه وتلې ده دا سره دغه خوا و دا خوا چاره نه سره لري یو منټ هم چاره نه سره لري نیم کورونه په هغه خوا دي نیم په دې خوا دي موږ بالکل یو خلک یو قوم یو. د حکومت دولت اشرف غني کومک ورکوي خو پوره ودان کې نه ورکوي موږ په خپل